زنانه سوال کړل دا سوال ډېر اهم او ضروری سوال دی. سوال دا کړل چې زنانه ته د حیض په حالت کې د کم کم کارونو نه منع کړل شریعت. یعنی چې کله زنانه د حیض په حالت کې د بیماری تراشي نو هغه کم کم کارونه دي چې زنانه ته د هغې نه چې کوم دی شریعت منع کړل چې دا کارونه تاسو نشئ کولی. ډېر شي زنانه داسې چې هغو ته په دې حوالې سره علم نشته او نو ته کور والا ښیي چې کوم خاوندان دي دا د هغو ذمهداري جوړېږي په دې حوالې سره هغو ته آګاهي ورکړي دا مسایلو ته وښیي چې خاوند په خپله د مسلې پته نه نو هغه په خپل ښځې ته دا مسایل څه وښيي. بیا خاص کر کې هغه جنګۍ چې بلوغت ته ورسي نو هغو خو د دې مسایلو نه بالکل ناشنا نه خبري نو هغو ته په دې حوالې سره آګاهي ورکول دا علم ورکول دا پوهه ورکول دا ضروري ده ځکه چې دا کارونه دا جایز او ناجایز او حرام او حلال د دې علم هغو ته ورکول دا چې کوم دی دا ضروري دی دا فرض دی دا دومره علم حاصلول چې خپل 24 غنټې ژوند 40 غنټې ژوند چې کوم دی هغه پې تېرول وپېژني یعنی کم کار حلال دی کم کار چې کوم دی حرام دی کم جایز دی کم ناجایز دی کم پاک دی کم ناپاک دی دا ټول مسایل. ګوره حیض په حوالې سره ګوره درې کارونه داسې چې په حیض کې هغه ناجایز دي لکه د حیض په حالت کې دا درې کارونه نشي کولی. نور هم خلکو ډېرې مسلې چې کوم دی ډېرې خبرې چې کوم دی مشهور کړلې چې دا روټۍ نشي پخولی دا سالن نشي پخولی دا غس نشي کولی دا شی نشي کولی داسې نه ده. صرف درې کارونه داسې دي چې زنانه د حیض په حالت کې دا درې کارونه نشي کولی د دې نه علاوه هر څه کولی شي. روټۍ هم پخولی شي سالن هم پخولی شي دغه شانتي یعنی چې دنیاوي څه کارونه یې هغه ټول کولی شي. نمبر 1 لومبی هغه کار چې هغه د حیض په حالت کې نشي کولی هغه د مونځ یعنی مونځ چې کوم دی په کوم وخت کې زنانه باندې د بیماری راشي نو په دې حالت کې زنانه مونځ نشي کولی ځکه چې دا ناپاکي ده او چې تر څو پورې د دې ناپاکي نه دا پاکه شوي نه نو په دغه حالت کې دا زنانه مونځ نشي کولی. سمجھ کوم خبر راله. دویمه خبره دا ده چې دا زنانه چې کوم دی د قرآن مجید تلاوت نشي کولی. د قرآن مجید د تلاوت لپاره ضروری ده چې انسان پاک وي. نو چونکې دا بیماری داسې ده چې په دې کې انسان ناپاک وي په انسان باندې غسل واجب وي او چې تر څو پورې دا بیماری وي نو دا انسان ناپاک وي چې د هغې نه پس غسل وکړي د هغې نه پس چې کوم دی دا زنانه چې کوم دی د بیا د قرآن مجید تلاس هم لګولی شي او تلاوت هم کولی شي. دا زنانه چې کوم د قرآن مجید تلاس هم نشي لګولی او تلاوت هم نشي کولی. سمجھ کې مو خبره دا دوه کارونه شو مونځ شو قرآن مجید تلاوت شو قرآن مجید تلاس لګول شو دا نشي کولی. دریم کار چې کوم دی هغه دا دی چې دا زنانه چې کوم دی کوروالی نشي کولی خپل د خاوند سره د دې خاوند لپاره هم دا جایز نه ده او د دې زنانه لپاره هم دا جایز نه ده چې د حیض په حالت کې دو کوروالی وکړي ځکه چې په قرآن مجید کې واضح فرمان دی ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن چې تر څو پورې دوی نه پاکې شوي د هغې وخت پورې خپل زنانو ته تاسو قریب مه ځئ یعنی خپل د زنانو سره چې کوم دی تاسو چې کوم کوروالی دی هغه نشئ کولی. سمجھ کې مو خبره له دا درې کارونه داسې دي چې زنانه د حیض په حالت کې زنانو لپاره جایز نه دي. د دې نه علاوه باقي چې کوم دی هر څه کولی شي دا ذکر اذکار هم کولی شي درود شریف هم ویلی شي. د دې نه علاوه چې کوم دی د دنیاوي چې څومره کارونه دي روټۍ پخول شو سالن پخول شو دا ټول کارونه کولی شي لیکن صرف دا درې کارونه داسې چې د حیض په حالت کې زنانه دا نشي کولی. امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.